سلامونه د قدر وړ لیدونکیو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي ټول ښه جوړ صحتمند اوسئ. قدرمنو لیدونکیو زموږ نننۍ ویډیو بیا هم کمپیوټر برخې لپاره ځانګړې شوې ده. نننۍ ویډیو چې ده د همدې وینډوز 11 کمپیوټر صفري زده کړې کورس همدا یوې لسمه ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې موضوع چې ده د کمپیوټر د سکرین تصویر بدلول دی. څنګه کولی شو چې د کمپیوټر د سکرین تصویر چینج کړو. نو تاسو ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ نو انشاءالله په همدې برخه نه عملي کار کړو. یو مثال عادي تصویر دی، یو تیمز دی. د تصویر د تیمز په منځ کې څه فرق دی؟ تصویر همدغه دی، دلته تاسو ګورئ په همدې فولډر کې یا په هر ځای کې دلته موجود وي همدې ته موږ تصویرونه یلی شو. عادي تصویر دی دا، دلته اوپن کیږي. یا مثال نوره مختلف ډوله تصویر ګورئ قسمه ښه. یو دلته د پرسونلایز برخه ته چې موږ لاړ شو، زه راځم دلته رایټ کلیک پرسونلایز په هره وینډو کې یو دمې ته مثال تیمز یلی کیږي. له دې ځایه هم موږ د کمپیوټر د سکرین بیکګراوند تغییر کولی شو او مثال له همدې ځایه هم موږ دغه تصویر چې دی همدا بدلولی شو د همدې تصویرونو له لارې هم په اسانۍ سره. ښه، د همدې تصویر او تیمز په منځ کې فرق څه دی؟ د همدې په منځ کې فرق همدا دی. لومړی په فرق باندې غږیږم د تیمز د تصویر، بیا به مثال وروسته عملي کار په وکړو. ښه، هر کله چې موږ له همدې ځایه تصویر سکرین ته چینج کړو نو د کمپیوټر په نورو برخو کې تغییر نرسي. یا په سټارټ مینو برخه کې چې کوم رنګ تغییر شي، یا ټسک بار، یا مثال د کمپیوټر کوم اوازونو برخه چې کوم مثال یا د کلیک اواز یا د نورو برخو. خو که کله موږ تصویر له همدې ځایه تغییر کړو، مثال له همدې لارې موږ د کمپیوټر د سکرین تصویر بدل کړو، بیا د کمپیوټر د سټارټ مینو په رنګونو کې، د ټسک بار په رنګونو کې، د کمپیوټر په مختلف ډوله برخو اوازونو کې تغییر درېمي یعنې هر څه تغییر کیدلی شي. نو همدا فرق لري. عین د تیمز سره د کمپیوټر مکمل سیستم تغییر کیږي، رنګونه یې اوازونه یې، او د تصویر سره خالي د کمپیوټر بیکګراوند د سکرین خالي د تصویر بدلیږي، نور هر څه په عادي حالت کې وي. ښه، لومړی خو راځم د تصویر برخه ته څنګه د تصویر چینج کولی شو. هر کله که موږ وغواړو چې تصویر مثال د کمپیوټر سکرین چینج کړو نو ستاسو سره چې په کمپیوټر کې په هره برخه کې تصویر موجود وي، ستاسو د خوښې تصویر چې هر ډول تصویر وي، تاسو غواړئ چې سکرین ته بند کړئ نو په هغه تصویر به رایټ کلیک کوئ. مثال زما سره همدا د شاګردانو تصویر دی، په همدې رایټ کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې رایټ کلیک وکړو همدا ډول یو لیست خلاصیږي. فعلا زموږ وینډوز 11 ده، ستاسو سره که 10 وي یا مثال له همدې هم ښکته وینډوز وي، وینډوز 7 یا ایکس پی هم وي یا 8، نو بیا هم تاسو ته همدا کمانډ چې کله پر تصویر رایټ کلیک وي دا کمانډ تاسو ته ښکاره کیږي، دا تاسو ته درومي سیټ اصلي سټاپ بیکګراوند. نو تاسو به بیا په همدې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړو نو د کمپیوټر د سکرین تصویر چې دی هغه به چینج شي، تغییر به شي. تاسو ګورئ دلته د تصویر چینج. یا مثال زموږ سره په یو ډرایو کې تصویر دی، زه راځم بیا هم طریقه ګورئ چې په هره برخه کې د کمپیوټر ستاسو سره تصویر وي. دلته راځم مثال په دې ای ډرایو کې زما سره یو تصویر دی پیکچر. ښه، دلته زما سره تصویرونه دي، زه به مثال په همدې تصویر کلیک وکړم. ښه، راځم دلته رایټ کلیک مو په تصویر باندې وکړم، دلته په همدې لیست کې سیټ اس ډیسکټاپ بیکګراوند بیا هم په همدې ځای باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ دلته د کمپیوټر د سکرین تصویر بیا هم تغییر شو. اوس پرې راشو له همدې څخه وروسته تیمز ته چې اوس تیمز څنګه بدلولی شو. بیا به تاسو په ډیسکټاپ باندې په کټ رایټ کلیک وکړئ، دلته به راشئ پرسونلایز ته، دلته تاسو وینئ په همدې به کلیک کړئ. کله مې چې په همدې باندې کلیک وکړه مثال دلته تاسو ته همدا ډول لیست خلاصیږي، دلته به په کټ په تیمز باندې وینئ په همدې برخه کې په یوه تیمز نه کلیک وکړئ. مثال په همدې نه مې کلیک وکړه، اوس به زموږ د کمپیوټر هغه تصویر لرې شوی وي، همدا تصویر به انتخاب وي د تیمز له لارې. او دلته که موږ بیا چې دا تیمز انتخاب کړو، دلته ګورئ سټارټ مینو رنګ سپین دی، ټسک بار هم په عادي نورمال حالت کې دی. که زه دلته مثال بل تیمز بدلوم د ټولو برخې به تغییر کیږي، هم د آواز سره آواز به هم بدلیږي. که زه په دې کلیک وکړم تاسو ګورئ دلته. ښه، اوس ګورئ مکمل سیستم بدل شو، تیاره هم شه. دلته که زه په سټارټ مینو کلیک وکړم دا برخه هم رنګ تور شه، دغسې ټسک بار هم.
که بیا دلته مثال زه بل تیم بدلوم بیا هم په مختلفو برخو کې تغییر رسي. زه یو بل تیمز بیا چینج کوم همدغه مثال په همدې به کلیک وکړم. تاسو ګورئ بیا هم د کمپیوټر په مختلفو برخو کې تغییرات راتللی شي. تاسو ګورئ په دې ټاسک بار مثال د رنګونه تاسو ګورئ داسې نوره برخې د تغییر کیږي. نو د تیم سره د کمپیوټر مکمل سیستم رنګونه اوازونه د تغییر پیدا کوي او د تصویر سره بیا په کات سکرین مثال تصویر بدلوي خو نوره په ټاسک بار او په نورو اوازونو نورو برخونه کوم اثر نه چوي. زه راځم مثال خپل عادي کوم تیم چې دی نورمال د وینډوز 11 په همغه کلیک کړمه. په همدې نه تاسو چې هر یو انتخابوئ هر یو تاسو ته خوند درکوي په هغه تاسو کلیک وکړئ. ښه بیرته عادي حالت عادي تیمز موږ دلته چینج کو. نو همدغه د کمپیوټر د سکرین د تصویر بدلولو یا د تیمز بدلولو طریقه وه چې تاسو ته مو وښوده. هره وینډو چې وي کوم مشکل نشته په همدې طریقه تاسو کولی شئ ستاسو سره په کمپیوټر کې انسټال وي. خو هغه ملګري هغه شاګردان چې زموږ سره مثال مخکیني دي په همدې کورس کې دوی پاتې دي دوی د ویډیوګانې تعقیبوي هغه به اکثره زما په فکر وینډوز 11 کمپیوټر کې انسټال کړي وي همغه نه به دوی تمرین کې کار وکړي. خو که بیا څوک نوي وي په نورو وینډوګانو کې هم ستاسو په کمپیوټر کې ښکته وینډوګانې وي ټیټ ورژن وینډوز 11 وبښئ وینډوز 10 یا وینډوز 7 نو تاسو بیا هم کولی شئ په همدې طریقه تیمز او تصویر چینج کړئ. نو فعل حالا مو په خدای سپارمه خو د راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ شهید یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هره ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي. فعل حالا مو په خدای سپارلی یاست ښه وخت.